तहकीक सरमन लुकमान ता हिकमत वर्कड़ो हकीकत द इल्म और वर्सर अमल। लुकमान पैगंबर दे का पैगंबर न दे, न हजरत लुकमान पैगंबर न दे, यो नेक बंदा दा खुदा दे। द हजरत अयूब अलैहिस्सलाम खुराई दे, ये द त्रोर जोई दे। अल्लाह वाला उमर डेर वर्कड़ो। द हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जमाने ब्या मुंतदा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाई कि हजरत लुकमान यो हबशी गुलामो और द तरकाने कारे को नज्जारो। जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हालात के फरमाई कि दे मंद्रेव और चित पोजेवा और हबशी। सईद इब्न अल-मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ता यो तोर सरे मखिल रागे हबशी न मसले तपोसे को न अगला हजरत सईद तसल्ली और कोला वे पखपल तोर रंग खफकेगा मां जका प दुनिया के द्रे बुजुर्गान तीर शीरी जदा टोलो खल्को न बेहतरो यो बिलाल हबशी बल महजा द हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आजाद करे गुलाम आयो हजरत लुकमान। दादरे तोर कसानु और डेर काबिल और बुजुर्गु। तफसीर इब्न कसीर दे दे कि वाजिबा खबर अली कलेरा कि हजरत लुकमान ता इख्तियार वर्कलेशो कि पैगंबरी दे ख्वाखी न पैगंबर बदेकम और का हिकमत ते ख्वाखी नो हिकमत बदरकम। द हिकमत गौरक और पैगंबरी वाना गश्ता। बाद रवायात की जब पैगंबर इख्तियार वर्कलेशो न द अर्जो का कदा कबल वलो हुक्म वी न सर पस्तरगो और कना माल इख्तियार राके च पैगंबरी का गुआड़े च पैगंबर लेकिन न पैगंबरी न गुआड़म। अरुस्त ब्या द लुकमान न चाहता पोसो को चता नबूवत वली वाना गश्ता और हिकमत ते वागश्ता बेद जवाब को कि इख्तियार पैगंबरी रा करेवा नो अल्लाह में द अर्स जिम्मेवार दा कार बे पखपल रादा पूरा को होचे मां पखपल गोस्ते न बे जिम्मेवारी पर मारा चोलेवा और मां बे पूरा कोले न शुला नजक में पैगंबरी वाना गश्तला। उस दता हुक्म शिविर अनश्कुर ली वले वालिदैक अनश्कुर ली न च दे पैगंबर न दे न संग वता अल्लाह हुक्म करे दे न वही वता न शवे और इल्हाम वता शवे दे औलियाए किरामता इल्हाम कीगी पैगंबर ता वही कीगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नमख के हजरत लुकमान बा शरई मसलों के फतवा वर्कोला
خو چې کله داود علیہ السلام پیغمبر شو نو بیا حضرت لقمان د فتوی کار پرېښوی اوس پیغمبر شته د ده نه تپوس کوي. بعض روایاتو کې دي چې دی په بني اسرائیلو کې قاضي و او د حکمت کلمات د ده نه ډېر زیات را نقل شوي دي. بعض روایاتو کې د ده 10,000 د حکمت ابواب راغلي دي. یو ورځ په یو لوی مجلس کې ناستو د حکمت او د پوهې او د هوښیارتیا خبرې کولې. یو سړی راغی او ورته یې ته هغه نه چې په فلاني ځنګل کې زما ګډې چیلې به دې سرولې؟ وی ده ورته ویل چې او زه اومقه یم. هغه ورته دا مقام درته څنګه میلاو شو؟ ته خو زما شپونکې وې. نو نن دا مقام چې د دنیا خلک تا نه تو راتو دي او ته د هوښیارتیا خبرې کوې او خلک ورته غوږ دي، خلک یې یادوي، دا مقام څنګه چې دا خلک د دومره تعظیم کوي؟ وی ده ورته وی چې د دې سبب زما 2 کاره دي. یو دا چې همیشه رښتیا ویل، دویم دا چې د فضل خبرونه پرهیز کول. او بیا وفرمایل یو څو کارونه دي چې د هغې په وجه باندې دې مقام ته راغلی ما. دا مقام راته حاصل شوی دی. که چېرې هغه کارونه تام غوره کړل نو ته هم دې مقام ته ورسېږي. نمبر 1 خپل نظر ښکته کا چاته ګوره ما. نمبر 2 دا جبه د فضل او بے فایدې خبرونه بنده کا. او نمبر 3 په حلال رزق باندې صبر کوا. او نمبر 4 د خپل شرمګاه حفاظت کوا. او نمبر 5 په صداقت باندې قائم یا په رښتیا باندې کلک ولاړ یا. او نمبر 6 وعده چې وکې نو پوره یې کا. او نمبر 7 د مهمان اکرام کوا، د میلمه قدر کوا. او نمبر 8 د ګاونډي د ګاونډ حفاظت او خیال ساته. او فضل خبرې مکوا. حضرت لقمان ته چې کوم حکمت ورکړی شو قرآن کې ذکر دی، دا حکمت لفظ د څو معنو لپاره قرآن کې استعمال شوی دی. د علم په معنا دی، د عقل په معنا دی، د صبر په معنا دی، د نبوت په معنا دی. حکمت په دې ګڼو معنو کې راځي. ابو حیان رحمت الله علیه فرمایي وی د حکمت نه مراد هغه کلام دی چې خلق ته نصیحت حاصل کی او په زړونو کې اثر کوي او خلق یې یادوي او بل ته رسوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي د حکمت نه مراد عقل، پویا او ذہانت ته. بعض حضرات وی چې د علم مطابق عمل کول دیتم حکمت وی. نو حقیقت کې پدې کې تضاد نشته، دا ټول معنی په خپل ځای ټیک دي. نو حضرت لقمان ته حکمت ورکړی شو او مخکې فرمایي چې انشکر لی، زما شکریہ ادا کا. نو انشکر لی یو احتمال دا چې قلنا مخکې محذوف و اوګنو چې الله وی من وته انشکر لی، زما شکریہ ادا کا. او بعض فرمائی چې دا انشکر لی دا د حکمت تفسیر دی
چې حکمت ورکړې شو نو حکمت څه مطلب زما شکریا ادا کا دا الله نعمتونه ډېر دي او دا ټولو نه لوی نعمت پکې حکمت ته چې الله ولا ورکه وې په دې شکریا ادا کا انشکر لی زما شکریا ادا کا اوس په دې شکر ادا کولو کې الله ته څه فائدہ نشته خو چې کوم بندا شکر ادا کړ نو دې بندا ته نور فائدہ راشي ان شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم الله وی که شکریام ادا کړلا لازیدنکم نور نعمتونه بندا زیات کما نو په شکریا ادا کولو الله ته فائدہ نه بنده ته فائدہ ده بیا مخکې حضرت لقمان ته چې کوم حکمت ورکړی داغه مطابق هغه خپل بچی ته نصیحت کوي یا بنیا لا تشرک بالله اے بچڑیا دا الله سره شرک مکوا اول د عقیده درستواله دی چې عقیده صحیح کا او د ټولو نه مخکې دا خبره ومنه چې الله خالق دی الله مالک دی او هیڅ څوک ورسره شریک نشته په عبادت کې په ذات کې په صفت کې څوک شریک نه لري او کچره بندا شرک وکړ نو د یو عظیم ظلم وکړ ډېر لوی ظلم وکړ ان الشرک لظلم عظیم نو شرک الله بخینا نو دا الله شکریا ادا کا زوی ته وای دا الله شکریا ادا کا خو زوی ته دا نه وای چې زما سره احسان کوا نو دا خبره منځ کې الله په خپل وکړه چې وبالوالدین احسانا ووصينا الانسان بوالديه د مور پلار حق الله په خپل ذکر کړ نو د مور پلار حق زه په قرآن کې الله پاک ذکر کړی دی چې شرک نه ځان ساته نور د مور پلار خبره منا که په شرک د مجبورۍ نو د مور پلار دا خبره ممنه مور پلار الله ذکر کړل چې احسان کون کې ذات الله دی خو دنیا دار الاسباب دی چې سکار کیږي نو سبب ولا الله پیدا کړی وي نو دنیا کې زمان د موجود کېدو ظاهری سبب لا مور او پلار دی او د مور پلار تکلیف برداشت کړی دی خصوصا مور د بچو لپاره ډېر تکلیف برداشت کوي اول د حمل زمانوي بچې د ځان خبرم نه دی او مور تکلیف برداشت کوي بیا چې پیدا شي نو تقریبا دو نیم کاله د مور په غېږ کې وي د مور پیرې وي هر قسم حالات پکې راځي او دا ټول حالات مور برداشت کوي خو دې بچی ته آرام راحت سهولت ورسي تکلیفونه په ځان برداشت کوي نو د دې مور پلار ډېر خیال وساته خو کچره دې راته وایي چې مشرک شه نو دا خبره مه منه نور د دنیا په کارونو کې صاحب حما فی الدنیا معروفه